احساس برابیدار شي خو کمال غواړي ملګرو. احساس برابیدار شي خو کمال غواړي ملګرو. عمل د اتلانو به مثال غواړي ملګرو. ژوند کې ناکامي خو څه ناشنا خبره نه ده. ژوند کې ناکامي خو څه ناشنا خبره نه ده. ښه کلکه حوصله ورته یو ډال غواړي ملګرو. یوازې خو دا حسن د څهرې تر حده نه دی. یوازې خو دا حسن د څهرې تر حده نه دی. ځانګړی د کردار داسې جمال غواړي ملګرو. د خوندور مازدیګري ګرانو قدرمنو کتونکو، ستاسو کوربه حضرت علي مشال یم. هیله لرم چې د صحت په جامه به پټ یې، روغ جوړ به یې. نن بیا ستاسو د پار راغلي یو برطانیې ته، چېرته چې زموږ خوږ ملګری تکړه شاعر نجیب الله حسرت صاحب د خپل ژوند ورځې شپې سبا کوي. حسرت صاحب تاسو ته په خپل پروګرام خوندور مازدیګري کې هرکلی وایم. ډېره مننه مشال صاحب، ډاکټر حیدر داود صاحب او حسین صاحب، ستاسو یو جان مننه کوم په ډېر کړاو باندې د ډېر لرې ځای نه راغلی په دې یخنۍ کې. او زه غواړم چې ستاسو مېلمستیا وکړو او تاسو خوشحاله واپس لاړ شئ. نو زه ستاسو سره یو داسې کلام شریکوم د خوندور مازدیګر په شیبه باندې چې کتونکي یې ګوري. هغه حالات چې زموږ په دې سیمه باندې تېر شوي کړکېچن حالات وو، هغه حالات ما مخې ته راوړو او د هغې منظرکشي کوم ستاسو سره. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. څومره مې کړي شوګیرې وې بس هغه مې یاد دي. څومره مې کړي شوګیرې وې بس هغه مې یاد دي. سترګې مې خوب پسې ړندې وې بس هغه مې یاد دي. او زه پټېدمه لرې تلمه خو پناه مې نه وه. زه پټېدمه لرې تلمه خو پناه مې نه وه. شوي په ما د مرګ فتوې وې بس هغه مې یاد دي. هغلته کې ګوره په یو کور کې سرې لمبې بلې دي. هلته کې ګوره په یو کور کې سرې لمبې بلې دي. پورته ترې څو جنازې وې بس هغه مې یاد دي. او هغه بمان چې را پرېوتي وو زموږ په کلي، پاتې د پیغلو لپټې وې بس هغه مې یاد دي. او لکه باران راباندې سمې ورېدلې ګولۍ، لکه باران راباندې سمې ورېدلې ګولۍ، زموږ سورې سورې برګې وې بس هغه مې یاد دي. او دلته کې سر د هلته کې خپې د چا تنې پرتې وې، دلته کې سر هلته کې خپې د چا تنې پرتې وې. څه جړغونې مرحلې وې بس هغه مې یاد دي. او زمونږ خاوره ګلورینه په لوګو پټوه، زمونږ خاوره ګلورینه په لوګو پټوه. د ترهګرو پې حملې وې بس هغه مې یاد دي. او په زړه کې غلی یو احساس مې کله خولې له راتلو، په زړه کې غلی یو احساس مې کله خولې له راتلو. د حکمرانو مې ګیلې وې بس هغه مې یاد دي. او دا مې اسرته څه وړه شانتې خاکه جوړه کړه، دا مې اسرته څه وړه شانتې خاکه جوړه کړه. په هر یو شعر کې څو کیسې وې بس هغه مې یاد دي. ډېر ښکلی، ډېر ښه نظم و. د تیرو حالاتو منظرکشي و پکې، کم کړکېچن حالات چې په سوات باندې تیر شوي دي. هیله لرم چې مینوالو به کلام خوښ کړی. حسرت صاحب که د دې سره زموږ د مینوالو سره یو بل کلام شریک کړي نو موږ به ترې خوندونه اورو، دا مینوالو به ترې خوندونه اورو. زه غواړم چې مینوال لپاره یو رومان، یو غزل شریک کړم. مخامخ دیدارو زه ورته ولاړم، مخامخ دیدارو زه ورته ولاړم، څومره مزیدارو زه ورته ولاړم. او چا کړی تپوسو دا مې ورته ووې، چا کړی تپوسو دا مې ورته ووې. دلته مې سکارو زه ورته ولاړم. او شابه زرخوپشه دیخې اوبو کې او حکم د واکدارو زه ورته ولاړم. او څنګه پر ورو یې شونډې خوځولې، شونډې څنګه پر ورو یې شونډې رپولې، کړی اقرارو زه ورته ولاړم. او څومره په اعتبار کې ټکي راله راکړو، څومره په اعتبار کې ټکي راله راکړو، مار خو چمچمارو زه ورته ولاړم. ډېره مننه. څومره په اعتبار کې ټکي راله راکړو، مار خو چمچمارو زه ورته ولاړم. او سخت ښکلې مزه وه لارې مې څارلې، سخت ښکلې مزه وه لارې مې څارلې، خوند د انتظارو زه ورته ولاړم. او بیا به مونږ وجني پټه سلا وشوه، بیا به مونږ وجني پټه سلا وشوه. او دغه سوغدارو دغه سوغدارو زه ورته ولاړم. او غیرو ته اسرته په شیشه ګویا شوه، غیرو ته اسرته په شیشه ګویا شوه، زه مړې وزګارو زه ورته ولاړم. غیرو ته حسرته په شیشه ګویا شوه، زه مړې وزګارو زه ورته ولاړم. حسرت صاحب که دې سره زمونږ مینوالو سره یو بل کلام شریک کړي نو موږ به ترې خوندونه والو، زموږ دا مینوال به ترې خوندونه والي.
اوس د لنډو بهرونو یو غزل به سره شریک کړم. ارشاد. دلته سپچل اوسه، دلته سپچل اوسه، هر چا سره خپل اوسه، او مه وایه غمونو حال ښکاره لکه ګل اوسه، مه وایه غمونو حال ښکاره لکه ګل اوسه، او روغو سره روغ سلوک، روغو سره روغ سلوک، او بازو ته پاگل اوسه. وینې چې رنګین میپل، وینې چې رنګین میپل بیا پکې بدل اوسه، او جرم در نشوي، جرم در نشوي بیا لکه دغل اوسه، او خپله خودداري کوه، خپله خودداري کوه، ځان له ګوره بیل اوسه، او ګرځه د هر چا سره مشال صاحب، ګرځه د هر چا سره ما سره ته مل اوسه، ای سره ته لاړ نشي، ای سره ته لاړ نشي، دې کلي کې تل اوسه. یو جانور ډېره مننه. ډېر ښکلي کلامونه او هیله لرم چې تاسو ټولو به دې خوندونه هغسې د سره خپل کوربه حضرت علي ماشاءالله تر بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي چېرته چې ښاد آباد خوشحاله اوسئ. د لوی الله په امان.